او چې په اول صف کې قاتل په جنازي وینم چې په اول صف کې قاتل په جنازي وینم قسم د خپل په یارانو زما شک پیدا شي دا مجلسونه او جرګې برنګ ضرور را روي خدای زمون په پښتنو کې چې شعور پیدا شي او دا نامعلومه به معلوم شي په دې ښه پوهېږو دا به رښتیا شي یو مصابه بیا ضرور پیدا شي او زه دا ارمان لرم دا خو مې پوره که خدایا دا یو مکم د هر په کور کې چې منظور پیدا شي سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ د ټولو نه اول خو زه د دې محفل ته راغلو مېلمنو هغه که د شعر اورېدونکي دي او که شعر ویونکي ملګري دي ټولو ته د زړه د تل نه هرکلی وایم او ډېر شکریه ادا کوم چې په دې محفل چې موږ سره ګډون وکړو موږ محفل یې روښان کړو راځه شعرو طرف ته چې مړ یې هم کی او شهید مرتبه هم ورکوي چې مړ یې هم کی او شهید مرتبه هم ورکوي دې ریاست په واکدارانو زما شک پیدا شي او چې په اول صف کې قاتل په جنازي وینم چې په اول صف کې قاتل په جنازي وینم قسم د خپلو په یارانو زما شک پیدا شي چې په اول صف کې قاتل په جنازي وینم قسم د خپلو په یارانو زما شک پیدا شي او سوال د ایمان کوي او ناس په میکده کې ته ای پیر صاحب ستا په دعاګانو زما شک پیدا شي سوال د ایمان کوي او ناس په میکده کې ته ای پیر صاحب ستا په دعاګانو زما شک پیدا شي او چې په غزلو کې ملا پسې خبرې کوي مسروره دی په شاعرانو زما شک پیدا شي مننه چو شیرونه نور چې وطن تا کدا ارمان جوړ شي نو څه خیال دی چې یو آزاد پښتونستان جوړ شي نو څه خیال دی وطن تا کدا ارمان جوړ شي نو څه خیال دا که یو آزاد پښتونستان جوړ شي نو څه خیال دا او چې انقلاب چغې وحیده پښتنو په حق کې که هر پښتون داسې ایمان جوړ شي نو څه خیال دا او په خپله خاوره چې ژوندون د غلامۍ تېروو له دې خبرې که نقصان جوړ شي نو څه د خیال ده او ټول مو چې یو ځای کړي بس بیا خو به آزاد شو که نو زمونږ رهبر چې منظور جان جوړ شي نو څه د خیال ده مننه ټول مو چې یو ځای کړي بس بیا خو به آزاد شو که نو زمونږ رهبر چې منظور جان جوړ شي نو څه د خیال ده او داسې به جوړ نشي مسروره قرباني به غواړي ښکلی وطن که به تاوان جوړ شي نو څه د خیال ده مننه